बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम बायोलॉजी। د سلورم کلاس کتاب دی او دا 5 نمبر چپټر دی او دا موږ شروع کړل په پیج نمبر 45 باندې. دا یو اکټیویټی ده، نو د دې اکټیویټی لپاره زموږ سره پکار دي شوګر، چینی، سالټ، مالګه، سینډ، شګه پکار ده، واټر، اوبو، ګلاس او یو چې دی ګلاس پکار ده، سپون او یو چمچه پکار ده. نو چې کله دا څیزونه موږ راغونډ کړو نو بیا به موږ څه کوو؟ ټیک سم واټر ان ا ګلاس اینډ ایډ شوګر ټو اټ. یو ګیلاس تاسو راوالئ، پای کې اوبه واچوئ او بیا پای کې چینی میلاو کړئ او بیا به چلو کوئ ټیک سم واټر ان انذر ګلاس اینډ ایډ سالټ ټو اټ. بیا یو بل ګیلاس راوالئ او پای کې تاسو مالګه واچوئ. سټر بوث وذ سپون. نو دا دواړه ګلاسونه چې دی په دې کې چمچ چې دی تاسو ووایئ. نو په یو کې چینی ده او په بل کې مالګه ده. نو به دا موږ په چمچه باندې حل کړو. نو ویر هیز د شوګر ګان وین یو ایډډ اټ ټو واټر. اوس چې کله موږ چینی حل کړه نو دا چینی چې ده چېرته لاړه. او بیا ویر هیز د سالټ ګان. او چې کله موږ مالګه حل کړه په دې اوبو کې نو دا مالګه چېرته لاړه. وین یو ایډډ اټ ټو واټر، کله چې دا تاسو په اوبو کې حل کړئ. نو بیا ټیک سم واټر ان ا ګلاس اینډ ایډ سینډ ټو اټ سټر اټ ویل. بیا تاسو داسې چلو کوئ چې یو ګیلاس راوالئ او په هغې ګیلاس کې چې دی تاسو دغه واچوئ شګه او هغه چې دی تاسو حل کړئ. نو واټ هیپن ټو د سینډ. نو د دې شګې دا کومه شګه چې تاسو اخیستې ده په دې اوبو کې او دا تاسو په دې ګیلاس کې حل کوئ نو د دې شګې سره څه وشو؟ وین یو ایډډ واټر، کله چې تاسو د اوبو سره میلاو کړئ. Did the sand dissolve in water؟ نو آیا د کومه شګه چې ده د حل شوه او که نه؟ نو د دې اکټیویټي موږ څه پته ولګي؟ وین سم میټیریلز آر میکسډ وذ واټر دے ډسپیر. نو په اوبو کې بعضې دي څیزونه چې هغه موږ په اوبو کې حل کوو نو هغه په دې اوبو کې غیب شي. دے میک ا سلوشن. نو دا یو سلوشن جوړ کړي چې کله موږ په اوبو کې یو څیز اچوو هغه موږ په دې اوبو کې ولړو نو دا یو سلوشن چې دی جوړ کړي. سوګر سلوشن از سویټ. اوس چې کله موږ په دې چینی او اوبو دا موږ دواړه میکس کړئ نو کوم سلوشن چې زموږ سره جوړ شو نو هغه خوږ سلوشن دی. واټ از د ټیسټ اف سالټ سلوشن. او په بل ګیلاس کې تاسو مالګه راواغسته هغه تاسو په اوبو کې حل کړه نو هغه هم سلوشن جوړ شو، خو دغې ته موږ سالټ سلوشن وایو. نو د دې خوند څنګه دی؟ In the above experiment, solid get dissolved in liquid to make solution. نو لپاسنی کې اکټیویټي چې موږ وکړه نو سالډ چې دی هغه په لیکوډ کې حل شو او هغه یو سلوشن چې دی جوړ کړو. نو کین یو نیم ادر things which dissolved in water. نو تاسو د نور څیزونو نوم تاسو ویلی شئ که نه چې هغه په اوبو کې حل کېږي. وایي د دې څیزونو نومونه چې دی هغه نه تاسو والئ. نو د دې اکټیویټي نه بعد چې دی نو موږ به یو ټاپک دی هغه موږ کوو نو هغې ته موږ سلوبل او انسلوبل سالډ چې دی هغه ته وایو. سلوبل سالډ موږ دې ته وایو هغه کلک څیزونه چې هغه په اوبو کې حل کېږي نو هغې ته موږ سلوبل سالډز وایو. او هغه څیزونه چې هغه په اوبو کې نه حل کېږي هغه کلک څیزونو ته موږ وایو انسلوبل سالډز. In activity 5.5 you saw that when solids like sugar and salt are added to water. نو په دې لپاسنی اکټیویټي کې تاسو ولیده چې کله موږ چینی او مالګه موږ په اوبو کې حل کوو نو they dissolved in water. دا په اوبو کې څه شي؟ حل شي. such solids are called soluble solid. نو دغه سالډ ته موږ څه وایو؟ soluble solid. یعنې دا هغه سالډ دي چې دا په اوبو کې څه کېږي؟ حل کېږي. solid which do not dissolve in liquid are called insoluble solid. او هغه سالډ هغه کلک څیزونه چې هغه په اوبو کې نه حل کېږي نو هغې ته موږ insoluble solid وایو. فار ایګزامپل سینډ، لکه چې شي دغه شګه چې ده. when the insoluble solid are mixed with liquid they make a mixture. خو یاد ساتئ چې کم څیز زموږ سره په اوبو کې نه حل کېږي نه هغه مکسچر جوړوي او چې کم څیز په اوبو کې حل کېږي نه هغه سلوشن جوړوي. when solid are mixed together they also form mixture. او چې کله موږ دوه سالډ د یو بل سره یوځای کړو نو هغه مکسچر جوړوي. نو بیا به ډیونو لیکلی چې واټر از کارډ یونیورسل سالوینټ. اوبو ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ یونیورسل سالوینټ وایو. مطلب دا دی چې دا ډېر څیزونه چې دی حل کوي ځکه ورته یونیورسل سالوینټ چې دی ویلی کېږي. بیکاز اټ کین ډسالو مینی تھینګز. ځکه چې دا ډېر شی څیزونه داسې دي چې هغه حل کوي. نو په دې کې دا خبره ده چې کوم څیزونه په اوبو کې حل شي نو هغه ته موږ سلوشن وایو او چې کوم څیزونه په اوبو کې نه حل کېږي نو هغې ته موږ چې دی میکسچر ورته وایو.
او بل اهمه خبر به کې دا ده چې اوبو ته موږ یونیورسل سالوینټ وایو ځکه چې دا ډېر څیزونه چې دی هغه حل کوي. او هم خبره به کې بله دا ده چې سولوبل سالډ موږ دې ته وایو چې هغه په اوبو کې حل کېږي او انسولوبل سالډ موږ دې ته وایو چې کوم څیزونه په اوبو کې نه حل کېږي. نو دا کلاس سپورت ساينس ټاپک او زه امید کوم چې تاسو پوه شوي یئ. که پوه شوي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.